السلام علیکم. جرمني له ظریف سره د A1 33 درس ته په خیر راغلی. په دې درس کې موږ او تاسې له سوشل میډیا نه د کرایي کورونو او اپارتمانونو پوسټونو ځینې بیلګې لولو. په هغې کې دا لولو چې په اپارتمان کې یا کرایي اپارتمانو کې کومې کلمې وي، مساحت یې لولو، د هغو کرایه لولو او ډېرې نورې اړینې اصطلاحات او کلمې زده کوو. ځکه چې دغه درس ډیر زیات اړین ده د هغه کسانو لپاره چې په جرمني، اتریش او سویس کې اوسي او غواړي ځان لپاره کور او اپارتمان پیدا کړي. نو موږ پریکړه کړې ده چې دغه درس پر یوټیوب او ټیک ټاک کې هم خپور کړو. نو که چیرې تاسې دا درس پر یوټیوب او ټیک ټاک کې ګورئ نو حتما زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک صفحه فالو کړئ. د درس عنوان ده Gefällt Ihnen die Wohnung؟ آیا اپارتمان مو خوښ شو یا خوښیږي؟ د ګیفالن فعل موږ په تیر درس کې زده کړی وو. د درس موخه دا ده چې تاسې د اپارتمان قیمت، مساحت ولوستی سئ، ویلی سئ، د هغې ترڅنګ شمیر کول زده کئ. له 100 پورې موږ شمیر کول زده کړي ول. په دې درس کې به یې له هغې نه ډېر زده کوو او د هغې ترڅنګ د دې موضوع اړونده اړینې کلمې او اصطلاحات زده کئ. نو راځئ چې خپل درس پیل کړو. میټوونونګ په معنا د کرایي کور. دلته اوس یوه بیلګه راخیستل سوې ده، یو پوسټ ده. په دې کې سر کې لیکل سوي دي چې اپارتمان د کرایې لپاره، دلته یې ادرس لیکل سوی، دلته یې مساحت لیکل سوی چې څومره لوی ده. 55 متر مربع مساحت ده، 2 کوټې لري، په 2م منزل کې ده. د جون له اول تاریخ نه خوشي کیږي دا اپارتمان. د ټلیفون شمیره ده. دلته ویلي دي چې د میاشتې کرایه یې ده 900 یورو، کوڅیون یا ضمانت یې ده په 1800 یورو او ساختار یا بڼه د دغه بلډینګ چې ده هغه چې ده زړه ده، ویلې زوړ ساختار یا بڼه لري او ګرمایښت یا مرکز ګرمي یې ګازي ده. اوس دا په جرمني ژبه کې څنګه ویل کیږي؟ راځئ چې ویې لولو. Wohnung zu mieten، اپارتمان د کرایې لپاره. Lindenstraße 15 10245 Berlin. Größe یعنی لویوالی 55 Quadratmeter. متر مربع ته وایي Quadratmeter. Zimmer 2. Stock zweite Stock. پوړ دوهم پوړ. کله چې د شمارې مخې ته موږ او تاسې وویلې چې ټکی لیکل سوی وي هغه کېږي zweite، ته ور اضافه کېږي. ګوره دا ده 2 Zimmer، دا ده zweite Stock. تېرو درسونو کې مو زده کړي وو که نه. frei ab له کوم تاریخ نه خالي کېږي؟ 1. Juni 2025. دلته بیا د یو څنګ ته ټکی راغلی، دا 1 نه وایو، erste وایو، erste. Telefon 0176 12345 678. Bitte nur anrufen. مهرباني وکړئ یوازې ټلیفون وکړئ، یعنی مسیج مه کوئ، یوازې ټلیفون وکړئ. Miete pro Monat، میاشتنۍ کرایه 900 Euro. Kaution ضمانت، د ضمانت پیسې 1800 Euro، 1800 یورو. په جرمني کې، جرمني ژبه کې چې کله تاسې دومره غټ عدد لیکئ چې له 3 خانو ډیریږي، په هر 3 خانې بعد یو ټکی ږدئ. لکه ګورئ یوه خانه، 2، 3، اوس یو ټکی ایښودل سوی ده. 1000 یعنی 1000، 800 یعنی 800، 1800. کوڅیون چې دي په کرایي کورونو کې د ضمانت پیسې دي. کله ستاسې یو کور نیسئ، یو څه پیسې به د ضمانت په توګه ورکوئ چې کله کور خالي کوئ، که چیرې په کور کې کوم شی خرابه سوي وي یا کومه میاشت تاسو ګرانه وي ورکړي، بیا له دغه کوڅیون یا ضمانتي پیسو نه ګرځول کیږي. او که چیرې دا کار نه وي سوی، بیا دا ضمانتي پیسې بیرته تاسو ته په آخر کې درکول کیږي. Art der Wohnung یعنی دغه بڼه د اپارتمان څه رقم ده؟ Altbau زوړ بلډینګ ده. Alt زوړ ته وایي. Heizung
مرکز ګرمي یا د ګرمایښت سیستم ته وایي. ګازي ده. دلته بله بیلګه ده، په دیو کې نورې کلمې را اضافه سوي دي. دا کلمې او دا شیان موږ تاسې زده کوو، خو تشویش مه کوئ. دا کلمې آخر د درس کې ما تاسو ته په پښتو له معنا سره لیکلي دي. په دې بیلګه کې دلته لیکلي چې له کوم تاریخ نه خوشي کېږي دا اپارتمان. دلته لیکلي چې اپارتمان د کرایې لپاره. لاندې لیکلي ښایسته اپارتمان په یو آرامه ځای کې. دلته لیکلي دي چې دغه سطحه د اپارتمان څومره ده، ویلي 8 متر مربع ده. یوه دانه د ناستي کوټه لري، یو دانه حمام لري، یو لیفت لري، د دې ترڅنګ دوه دانې د خوب کوټې لري، یو پخلنځی لري، بالکون لري، زیرزمینی لري. 850 یورو یې د کور کرا ده، 150 یورو یې نور مصارف دي، او 1000 یورو یې هم مجموعي کرا ده، او ضمانت پیسې هم 2000 یورو دي. دا په جرمني ژبه کې څنګه لولو؟ Wohnung zu vermieten. Schöne Wohnung، ښایسته اپارتمان. In ruhiger Lage، په یو آرامه ځای کې. Lage موقعیت یا ځای ته وایي. ruhiger یعنی آرامه. Wohnfläche یعنی دغه د ژوند کولو سطحه یا لویوالی، مساحت. 68 Quadratmeter. Wohnzimmer 1. Badezimmer 1. Aufzug ja. Lift لري؟ هو. Schlafzimmer د خوب کوټې 2. دوه د خوب کوټې لري. Küche 1. اشپزخانه یا پخلنځی هم لري، یو دانه. ګورئ کله چې Wohnzimmer لیکلي 1 بیا Küche لیکلي 1، دا په دې معنا چې دغه سالون یا د ناستي کوټه کې اشپزخانه نه ده ورسره یو ځای، اشپزخانه جلا کوټه کې ده. او که چیرې داسې Küche نه وي لیکلي، بیا په ډېر احتمال سره چې اشپزخانه په یوه برخه کې د سالون ده، نو داسې ده اوس جلا ده. بالکون برنده یا بالکن لري، یا کله زیرزمینی لري، یا اپارتمانونه چې وي معمولا لاندې په زیرزمینی کې یا په تهکو کې یوه بله کوټګۍ لري، هغه خاص ستاسو لپاره وي. بعضې لري بعضې نه لري، هغې ته کله وایي. هغې کې اضافه شیان ږدوي لکه بایسیکل او کوم شیان چې ستاسو ډېر نه پکارېږي. پسخانه یا په یو حساب باندې درته وایم. کالت میټه سړه کرایه. کالت میټه یو اصطلاح ده، معنی کېږي سړه کرایه. مفهومي معنی کېږي یعنی د اپارتمان خالصه کرایه. خالصه کرایه ده 850 یورو. 850 euro. Nebenkosten اضافه مصارف یې چې دي 150 euro. اوس یو کور ستاسې په کرا نیسئ، یو د هغه کور خالصه کرایي او بل چې نور مصارف ورسره وي، مثلا د لیفت مصرف، د زینو د پاککاري مصرف، مثلا د کثافاتو د خځلو د وړلو مصرف، د مرکز ګرمي مصرف، ځینې وخت د اوبو د برق مصرف هم پکې شامل وي، هغه بیا اضافي پیسې دي. دغه خالصو ته یې وایي کالت میټه، اضافي مصرف ته وایي نیبنکوستن، او دواړه چې یو ځای کېږي ګزامت میټه یا وام میټه. ګزامت میټه یعنی مجموعي کرایه، وام میټه یعنی ګرمه کرایه، یعنی چې ګرمایښت او دا نور مصارف هم پکې شامل دي. دا مو درته آخر کې لیکلي دي دا لغتونه. کوتیون 2000 euro. ضمانت یې څو ده؟ 2000 یورو. Diese Wohnung gefällt mir nicht. Die Kaution ist hoch. Hoch یعنی جګ. Die Kaution ist hoch. دلته یو بله بیلګه ده چې عکس ورسره نسته، لاندې د متن په شکل یا د خط په ډول لیکلی. ګورئ لاندې څه لیکلي وایي 2 کوټې لري، 80 متر مربع ده، په 3 منزل کې ده، کرایه یې ده 990 یورو ده، ضمانت یې 1800 یورو ده، بالکون لري، پخلنځی لري، حمام لري. اول تاریخ نه د 4 میاشتې د 2024
کال د لاسرسي وړ ده یا خالي کیږي، دا هم د ټلیفون شمیره ده. دا اوس موږ تاسې څه وایو، څنګه لولو؟ په دې کې ځینې لنډیزونه یا مخففونه راغلي دي. دې کې غواړو چې موږ تاسې لنډیزونه یا مخفف زده کړو. ګورئ VHG Wohnung، دا لنډیز د په لنډ ډول لیکل شوی ده، لوستل کیږي Wohnung. لنډیزونه په مجموعي ډول په جرمني ژبه کې چیرې یو کلمه را لنډه سي، بهغې ته یو ټکی ږدي. لکه ګورئ دلته ټکی ایښودل شوی ده تر څو تاسې پوه شئ چې دا یو لنډیز ده. Wohnung frei یعنې خالي اپارتمان. 2 Zimmer، 2 کوټې. 60 Quadratmeter، دغه M چې په سر یې 22 متر مربع معنا ورکوي، په الماني کې کېږي Quadratmeter. 3. Stock، 3م پوړ. Miete کرایه 990 Euro. Kaution 1800 Euro. Balkon ja. Küche ja. Bad ja. Frei ab 1.4.2026. د ورځې مخې ته هم ټکی ده، د میاشتې مخې ته هم ټکی ده، نو دا څنګه ویل کېږي؟ 1.4.2026. ټلیفون، ګورئ د ټلیفون کلمه هم لنډیز لیکل شوې ده. ټلیفون بیا ټکی ده، ټل لیکل شوی ټکی ده یعنې ټلیفون. 017645678912. Diese Wohnung gefällt mir auch nicht. Die Wohnung ist klein, nur 60 Quadratmeter, aber die Miete ist hoch. 990 Euro. Das ist viel zu teuer. Ich will eine günstige Wohnung. Ich möchte eine günstige Wohnung. Eine billige Wohnung. ښه نو په هغې اپارتمانونو کې چې موږ تاسې ولیدل زما یې هېڅ یو خوښ نه سو. اوس نو ما خپل یو پوسټ ولیکه چې زه یو اپارتمان پسې ګرځمه، که څوک یې لري ما ته د مسیج وکړي. ما په خپل پوسټ کې لیکلی دي چې اپارتمان په کار ده، سلام مې کړی ده. بیا مې ویلي چې زه یو اپارتمان لټوم. زه یې لټوم د مارچ یا اپریل له میاشتې څخه. زه ستاسو آفرو ته منتظر یم، سترګې په لاره یم. غټوالی د اپارتمان تقریبا 50 نه تر 70 متر مربعي. کوټې 2 یا 3 کوټې ولري. کرایه یې تر 1000 یورو پورې، تر تقریبا 1000 یورو پورې، وام له نور مصارف سره ګرمه کرایه یې دغومره. موقعیت یې د ښار منځ کې یا هم نږدې ترانسپورټي وسایلو ته. څه وخت کډه ورکوی سمه؟ د مارچ یا هم اپریل له میاشتې نه کوی سم کډه وروکم. او مهم چې دی پکې چې بالکون او یا هم پخلنځی یې ښایسته وي. بیا مې ورته څه ویلي؟ زه یو آرامه سړی یم، با نظمه یمه، مکمل بشپړ ټایم کار کوم او کورنی حیوان هم نه لرم، سپی او پیشکه نه لرم. دا مې هم د ټلیفون شمیرې دي، لاندې مې ورته لیکلي چې په واتساپ یا هم زنګ راته ووهئ. مننه. دا اوس په جرمني ژبه کې څنګه لولو؟ ما پسې تکرار کړئ. Wohnung gesucht. Hallo, ich suche eine Wohnung. Ich suche ab circa März oder April 2026. د C او A لنډیز circa لوستل کیږي. د درس په آخر کې مې درته لیکلی. دا جمله بیا لولم. Ich suche ab circa März oder April 2026. Ich freue mich über Angebote. Größe ca. 50 bis 70 Quadratmeter. 50 bis 70. Zimmer 2 bis 3. Miete bis ca. 1000 Euro
warm. Lage Stadtmitte oder nah am ÖPNV. Einzug ab März oder April 2026. دغه خط چې د دوه کلمو منځ کې راغلی دا یا معنا ورکوي. یا ته په آلماني ژبه کې وایي اوډا، یعنی مارچ یا اپریل، März oder April. Wichtig: Balkon oder Küche wäre schön. Ich bin ruhig, ordentlich und arbeite in Vollzeit. Keine Haustiere. Kontakt 0176 12345 Bitte per WhatsApp oder Anruf. Danke. د یو 5 دقیقو لپاره دا ویډیو دلته ودروئ او دغه پوسټ له ځان سره یو ځل ولولئ. کومې کلمې او لنډیزونه چې په دې درس کې موږ او تاسې تکرار کړل هغه دلته زده کړئ د پښتو له معنا سره. Die Mietwohnung. کولی شئ ما سره یې تکرار کړئ. Die Mietwohnung. Etage. Stock. Aufzug. Größe. Miete. Kaltmiete. Nebenkosten. Warmmiete. Kaution. Ab März. Nettes Ehepaar. Für ein Jahr. Für ein Jahr. Für ein Jahr. Haustier. لنډیزونه دلته وګورئ. Wohnung. Zimmer. Quadratmeter. Quadratmeter. Circa. Telefon. Obergeschoss. د یو 5 یا 10 دقیقو لپاره دغه کلمې له معنا سره ځان سره تکرار کړئ. په دغه 10 دقیقو کې چې څومره زده سولې همغومره کفایت کوي، ځکه یو ځل مو مخکې تکرار کړلې، یو ځل یې اوس تکراروئ او بیا درته په کورنۍ دنده کې تکراریږي. دا اوس موږ او تاسې 33 درس که چیرې په فیسبوک او یوټیوب کې دا درس ګورئ نو ستاسې کورنۍ دنده همدا ده چې دا ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. او څوک چې دا درس په اپلیکیشن او کورس کې تعقیبوي د اپلیکیشن لاندې برخه کې په کتاب کې ستاسو ته کورنۍ دنده ښودل سوې ده، هغه ترسره کړئ. تر بل درس پورې د الله په امان.